ګورې عزیزانو نن ټول مسلمانان پریشانه دي، هر کس پریشانه دی چې پوښتنه یې وکړې د زړه یې وینې څاڅي، زړه یې د غمه ډک وي، خفه وي، د خوب دپاره ګولیانې خوري، په ګولۍ باندې هم خوب نه ورځي. هر څوک پریشانه دی. د چا په کور کې مریضیانې دي، د چا په کور کې مصیبتونه دي، د چا اولاد پر لاره نه ځي، د څوک بې اولاده دی، د اولاد په سوچ کې وي، تجار په تجارت کې پریشانه دی، ډاکټر په خپله ډاکټري کې پریشانه دي، ان تر دې چې ټول انسانان چې کوم دي نن سبا پریشانه دي، زړونه یې د غمه ډک دی. خو البته یو خو دا ښکاره خبره ده چې د مسلمان دپاره دا دنیا سجن او قیدخانه ده، جیل دی. په قیدخانه او محبس کې سړی خوشحاله نه وي، خو بیا هم که سړی ځان خوشحاله کېدل غواړي، زړه مطمئنه کېدل غواړي، په دا مصیبت زده دنیا کې، په دغه غم زده دنیا کې که غواړي چې سړی خوشحاله سي، زړه یې مطمئن سي، زړه مطمئنېدل، خوشحالېدل دا د خدای تبارک وتعالی په یاد کې دی. قرآن دا گواهی ورکړې ده، الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار د الله په یاد باندې، الله ته په لاسونه نیولو باندې، د خدای تبارک وتعالی په ذکر باندې الله جل جلاله د خلکو زړونه ور مطمئنه کوي. تاسو وګورئ یو غریب سړی به وي، هغه به الله ته نږدې سړی وي، خدای ته به خوښ سړی وي، خو هغه الله تبارک وتعالی ته دومره خوښ وي، الله تبارک وتعالی ته دومره زیات نږدې وي چې دی په دا خپله غریبي کې، په دا خپل مصیبت کې دی د ټول خوشحاله. د دې مصیبت څخه د خلاصون دپاره حل چې کوم دی هغه د خدای یاد دی. د خدای یاد چې کوم دی هغه په دعا باندې کېږي. انسان باید هر مشکل د بنده څخه ونه غواړي دغه حل. د بنده به تا ته څه حل ورکړي؟ بنده په خپله په مصیبت کې غرق دی، په خپله په مشکلاتو او مصیبتو کې غرق دی، دی به بل څه څوک د دې قید او دغه څه خلاص کړي. هر بنده په دې باندې پریشان دی، خو د ټولو زیات مشکل کشا ذات چې کوم دی هغه الله دی. د الله تبارک وتعالی څخه باید سړی وغواړي، د الله جل جلاله څخه باید سړی وغواړي. د شپې راکښېنه 4 رکعاته تهجد وکړه، صلات حاجت وکړه، الله تعالی سره پورته کړه چې علم که مریضان دې تا راته راوستلي دي، که مصیبت دې تا راته راوستلي دي، که مشکلات دې تا راته راوستلي دي، ته یوازې د دې حل راباسې، الا موږ ته حل را پیدا کړه. حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي د دعا څخه زیات هیڅ شی قدرمند نشته. د الله په وړاندې د ټولو قدردانه شی چې کوم دی هغه دعا ده. الله تبارک وتعالی ته لاسونه پورته کول دي، الله ته ژړل دي، د خدای څخه غوښتل دي. یو بل روایت کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي دعا دا یو داسې شی دی چې د هرې بلا څخه سړی خلاصي. هغه بلا که نازل سوي اوس تا ته راغلي، که مرضي وي، که مصیبت وي، که آفات وي، یا هغه بلا چې هغه اوس فلحال ښکاره نه وي تا ته را رواني، که ته د خدای تبارک وتعالی څخه وغواړې الله تبارک وتعالی د دغه بلا او مصیبت څخه تا خلاصوي. ځکه حدیث کې راځي نبي علیه السلام د بنده پر ځای د الله تبارک وتعالی ته لاس ونیسه، الله څه وغواړه. نن سبا تاسو وګورئ خلک یو ته وایي داسې مشکل کشا یم، دغه داسې مې مشکل باندې اخته یم، په داسې مصیبت باندې اخته یم، په داسې بلا اوښتی یم، او داسې دی او داسې دی، ته لږ کومک راسره وکړه. هغه باره خپل درباره وشړي، داسې جواب ورکړي چې نور په ځای رسي. ته الله ته خپل مشکل پیش کړه، الله سره خپل مشکل شریک کړه. الله تبارک وتعالی حقیقي مشکل کشا ذات دی، الله مشکل حلولو والا او مصیبت لرې کولو والا ذات الله دی. او داسې روایت کې هم راځي که بنده د الله تبارک وتعالی سره نه غواړي، دعا نه ځینې غواړي او الله تبارک وتعالی ته خواستونه نه کوي، الله د دې بنده څخه ناراضه کېږي. نو لهذا د هر مصیبت او بلا څخه د خلاصون لپاره مسلمان ته دعا پکار ده. مسلمان باید دعا وکړي، د هر لمانځه وروسته دعا، د بچانو د اصلاح لپاره، د فامیل د اصلاح لپاره، د تجارت لپاره، هر مشکلات او مصیبات چې پر تا باندې راغلي د الله تبارک وتعالی څخه وغواړه. الله غفور او رحیم ذات دی. د دعا طریقه یې زده کړه، لاسونه الله په ونیسه، د ځان څخه لږ لرې ونیسه او الله تبارک وتعالی ته خپل ګناهونه پیش کړه. الله ګناهګاره یم، خطاکاره یم، هر څه مې کړي دي، ستا دربار دا د ناامیدۍ دربار نه دی. ای الله زه معافي غواړم، ته ما معاف کړې.
الله تبارک وتعالی څخه چې دې معافي وغواړه بیا د هغه وروسته الله ته خپل مشکل پیش کړه. الله غفور او رحیم ذات دی، الله به ستا مشکلات حل کوي.